بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو قدرمنو پښتنو د زړه د تله درته سلام وایم او ستړي مشي درته وایم. تاسو به لیدلي وي چې څنګه دلته د پنجاب سیاسي او عسکري مشران د دنیا نه 300 نه زیات د مالټي نیشنل کمپنیانو مالکان اسلام آباد ته راوغوښتل او ستا د وطن کاڼي او مدنیات یې مخامخ ورته کېښودل او سودا یې کوله ستا د وطن. راشه زه یې درباندې خرڅوم، ماته پیسې راکړه، څوک په مخ نه در واړوي. یعنې خاوره ستا ده، وطن ستا دی او اختیار یې بل په زور درنه وړی دی. هم غلامي بل څه ته وایي؟ دغه وي په پخوا وختونو کې به یو انسان چې د بل انسان لاندې داسې راغی چې خپل ژوند یې په خپل اختیار نشو تېرولی، هغه ته به یې غلام ویل. نن ته هم د خپل وطن هیڅ اختیار نه لرې، نو ستا وطن هم د غلامۍ په صفت ګرځي. که څه هم فیزیکل دا غلامي ده، خو ذهنن یې کله هم یو پښتون نشي تسلیمولی، نه یې موږ تسلیموو. خو البته ستا سره څه نه وشول؟ آیا ستا وینې نه کړلې خرڅې؟ 80,000 نه باندې پښتانه په دې خاوره شهیدان شول او په هغه باندې په اربونو ډالر واخیستل شول. ستا هډوکي خرڅ شول، ستا هغه ماشومان، ستا هغه سپینګیري، ستا هغه زنانه فیمیل سړي ځوانان چې په دې خاوره بې ګناه شهیدان شول، د هغو په سر پیسې واخیستل شولې، ډالر یې واخیستل شوې، د دهشتګرد په نامه دې ورني. او هر کله چې خوښه شي وبه دې وژني چې ته ترهګر یې، او د دنیا نه به ځان ته یو اعزاز په حاصل کړي، هم یې د دنیا په دې ډالر اخیستل. نن هم دا تر میرلي دا اوسنۍ پر لت چې روان دی، عام ولسونه وژلي شوي دي، یا پرون په کاټلنګ کې یا داسې که زو هره ورځ یوه پېښه ده، بل نو دی پلانکی ځای پلانکی ځای، هر یو سیمه کې دا ټول څه شی دي؟ یا دا د 20 کاله نه روان شی دي. یوازې دا نه چې ستا یې مړي خرڅ کړي دي. د دغې پاکستان د عدالت د چیف جسټس جاوید اقبال بیان دا و چې 4,000 پښتانه د مشرف په دور کې د 2008 کې په دې کې دوی په امریکا باندې او په نورو ځایونو باندې خرڅ کړل، ژوندۍ غوښې دې خرڅې کړلې. ستا د وطن نور خو پرېږده، دا د دیر نه راواخله تر وزیرستان پره دغه ځای د ولسونو نه تپوس وکړي، هغه لرګي یې خرڅوي. اوس راغلی دی د وطن تیږې او خاورې دې خرڅوي. ته به کله ویښېږي؟ ملت لوټ شو، وطن لوټ شو، وینې لوټ شولې، او نن د وطن تیږه پاتې دي، په هغه باندې هم سودا کیږي. مسله دا ده چې عین چې په کوم وخت کې اسلام آباد سمیټ کیږي د مینرلز، په هغې وختونو کې دلته د پښتونخوا حکومت له اړخه دا بیل هم کېږي. که څه هم قانوني طور باندې دا د صوبې حق و چې د دې لپاره کومه کمیټي جوړېږي، په هغه کې به مرکز هم وي راسره. مرکز څه معنا؟ خو فوج به دا ان کېږي. څه ضرورت په داسې ورځو کې راسي بیلونه چې هلته هغه د دوی مشران سوداګانې کوي او دلته دا بیل هم آیا دا پرېږده؟ هغه خلک چې دا حکومتونه د دوی په وټونه راغلي دي، آیا هغه خلک دا شماري چې دا د دوی نمایندګي کېږي؟ دا د دوی د زړونو یا د ملت د ارمانونو چې کوم دوی ارمانونه لرلي دي چې زموږ ملت ورسوي، دا دوی چې څه دپاره کول، دا د هغه مطابق دي؟ دا څه نه دي. زه یې پېژنم، زه خپل ولسونه پېژنم، که په هر ګوند کې شي دومره خو یې پېژنم چې دومره هم څوک نه دي یعنې دغه ځای ته رسېدلي چې د خپل وطن په سودا باندې خوشحالۍ اظهار وکړي. نه یې شي کولی، خو کېږي، په هر دور کې کېږي. اوس هم وشول دا وزیرستان بویا محمد خیل، دا کاپر او سره زر چې هلته کوم دي، د څومره 2014 نه پس کار پې شروع دی او هر کال تقریبا په
یعنې وباسي. 15 میلیونه ډالر صرف دوی تیر کال د یو څو میاشتې خالي پې کړي وباسي یې. دا بیل نه وباسي بیا د هم هغه په زور یې در نه وړي. خو البته د خپل اړخه په دې پسې لیکل هم ورکول چې بس صحیح ده. دا خو بیا نور هم کمزوري ده. که څه هم زه بیا وایم چې د بیلونو په پښتون په نشتون باندې به کیدای شي زموږ مدنیات نشي منې، هغه به بیا هم یوسي. د مدنیات د منع کولو طریقه دا ده چې په لاره کې ورته ودرېږي، دا لارې بندې کړي چې کومه باندې مدنیات وړي، بله یوه لار هم نه در پاتې. عدالت بل یو ځای هم یو خبره هم قدرې نشي کولی. خو البته د خپل اړخه دغه داسې یو کار کول چې نور هم دوی ته جایزه وښکاري، دا ناجایز کار دا لا هم غلطي ده. اوس راځو دې ټاپک ته. دا خو چلو یو دوی څه کول کوي یا وکړل یا نور کوي، دا خو هغه کار شو. راځو تاسو ته په نتیجه کې څه رسیده دغې هغه درته ښایي. تا ته به یې په نتیجه کې ترهګري راځي، تا ته به یې په نتیجه کې ملیټرایزیشن راځي، نورې چاونیانې، نور چیک پوسټونه، نور د وطن نیول به راځي. تا ته به یې په نتیجه کې د خپلو کورونو وطنونو وتل راځي، پرېښودل، کډوال به جوړېږي، په کیمپونو کې به اوسي. تا ته به یې د خپل وطن په ځمکو قبضې په نتیجه کې راځي، او تا ته به یې سیاسي بېچیني راځي. څنګه به راځي؟ دی چې دا وسایل وړي، ظاهره خبره ده دا د فوج سودا ده، هېڅ د حکومتونو خبره نه ده. نو دلته به فوج خامخا خپل پې حاضرېږي. نو فوج چې کله هم د بیرک نه وځي، ده خو به یو بانه خامخا وي. نو هغې دپاره پکار ده چې ترهګري وي، چې دی بیا بانه وکولی شي چې ګوره دلته خو حالات خراب دي، ترهګري ده، زه چې امن دپاره نشم څوک به راځي، زه به امن ته دوی خو هر ځای کې د هغه نام کوي چې موږ په امن پسې راغلي یو، د دروغو دا نام استعمالوي. دی بیا په دې نامه درته راځي چې دلته واقعیت دي، دلته خو سړي پنډېږي، ستا په خاوره به بیا دی دا ماحول ساتي. دغې یو دا فایده ده چې د شتون جایزوي. بله دلته چې ترهګري وي، دا یې کوي، په مختلف شکلونو کې کېږي، وسلوالو لړخه کېږي، غله په دې وطن کې جوړ شول. دا ټول شیان به نتیجه څه ورکوي؟ په هغې کلي، په هغې علاقه کې هر څوک چې دومره یې تر لاسم ټولګي په رسبک ویلی دی او لږ څه یعنې دومره وس لري چې بل کلي ته، بل وطن ته لاړ شي دغه ځای نه، هغه به سیده د دغه ځای نه ځي. ولې؟ هغه به وایي دلته مې وژني، دلته چې چا زه مړ کړم، چې چا ووهلم، چا مې کور ړنګ کړو، هېڅ پته نه لګي. د خپلو بچو د تحفظ په خاطر به دی د کلی وطن پرېږدي، ته به ډسپلیس کېږې هم ورسره. نو چې ته ډي پاپولیشن چې په علاقه کې خلک کم وي، بیا هغه خلک چې لږ څه په حقوقو پوهېږي، لږ څه د خلکو په راټولولو پوهېږي، چې هغه هم د هغې علاقې نه وباسې، نو دلته یو خاموشي شوه په یو اړخ. په بل اړخ باندې دوی دا کار ته یعنې جوازونه په هر لحاظ سره جوړ کړي، لوټي به د دا وطن، خوري به یې، او ته به د پردو وطنونو په شګو کې مزدورۍ کوې، ته به د پنجاب د پارکونو مخ ته ستا ماشومان د دغو خلکو د څپلۍ پالش کولو دپاره ډبې ایښي، هم ستا په وسایلو باندې جوړ لنډ کروزر، په هغه کې به دی یوازې تا ته خپله خپه در کوزه کړي ستا ماشومانو ته چې پالش یې که لږ راته، ستا به ژوند په شته وسایلو کې دی وي. نو د دغې په خاطر باندې ما بل ټکی وکړو، تا ته یې ډسپلیسمنټ میلاویږي، تا ته په دې خاوره باندې ملیټرایزیشن، نور فوجي چیک پوسټونه او دغه شیان به جوړ شي، او سیاسي بېچیني هم درته جوړوي، ځمکې دې هم نسي. ولې په یو ځای کې وسایل چې پیدا شي، ته یقین وکړه د پښتنو ذهنیت کې داسې ور جوړ کړی دی چې که ګویا نور دا خاوره ستاسو نه شوه، د دوی شوه. دا اوس د پښتنو په ذهن کې هم راغلل، دومره ظلم وشو، وایي دروغ دومره ووایه چې آخر رښتیا وکړي، دومره ظلم یې وکړو، ځمکه یې ونیولې چې اوس خو که وسایل میلاو هم شي، زمونږ ته خلکو هم داسې سوچ شي چې که دا چېرته د دوی ځمکه شوه، بس لینډ ګریبینګ دا کېږي. په بل صورت کې کېږي، ته به د سیاسي بېچینۍ سره مخ کېږي چې هغه د تر ټولو غټ تاوان دی، ستا خلاف به تر ټولو غټ عمل کېږي، پر خلاف به یې ته څه کولی نه شې، یا که کې هغه به ډېر لږ وي، نو د عوامو د ولسونو به اعتماد ختم شي، په اجتماعیت به اعتماد نه وي، په تنظیمونو به اعتماد نه وي، راټولېږي نه، په راټولولو به اعتماد نه وي، په هر شي به اعتماد ختم وي، ته د یو سیاسي بېچینۍ سره هم مخ شي. نو دغه ټول دا چې څومره هم کارونه کېږي، یو طرف ته خو دوی یې وړي، په بل طرف باندې هغه وسایل
چې زمونږ خپل ولسونه یې لږ راوباسي د هغو څه حال دی چونکې دلته خو د هر څه دپاره بیل پاس کیږي د دې دپاره بیل ولې نه پاس کیږي چې د دغو وسایلو منیجمنټ په څه یعنې زه هغه وسایل یادوم چې په هغې کې لږ څه پښتنو ته خپله هم څه یعنې ګټه ده یعنې ماربل درته یادوم یعنې کویله یاده کړه یعنې کرش یاد کړه ته دې ثوابۍ ته لاړ شه ټول خلک په کارډیوویسکولر بیمارۍ باندې په ریسپایریټري یعنې دا د سینې چې کومې مرضونه دي په دې باندې اخته دي ولې هر چا راخستی ده زما غر وهي بیا دا حساب نشته دی چې دغې دوړه چیرې ځي دا حساب نشته چې اوبه یې چیرې ځي منیجمنټ خو نشته دی ټول خلک هلته د کرش پلانټونه دي په هرې خوا لګېدلي دي او په نتیجه کې عام خلک ولسونه د ریسپایریټري هلته خو بیا بیل نه پاس کېږي منیجمنټ خو نشته دی د هغو هم په مومنت کې ماربل دي زمونږ اوس کېږي خو دغه ماربلونه چې کومې اوبه ځي هغه سپینې هغه نه څومره ځمکې ته نقصان ورسېده یا ته لاړ شه دا کویلې په قانونو کې د دې کې غنې راواخله د در ادم خیل نه هغه تر څماولنګ هغه تر دوکۍ او سنداوۍ پره زه ګرځېدلی یم په دې ټولو سیمو کې په دې کې زما د شانګلې سوات یا د هر ځای چې کوم مزدوران دي دا هره ورځ مري ولې منیجمنټ نشته دی دلته دا خو مایننګ انجینیرز وي هغه ورته وایي دومره ووهه دومره مه وهه اوس راووځه اوس نه راځه خو چونکې دلته خو د ریاست لخوا څه بیل څه ترتیب شته نه چې هغه ته ضروري کړي چې ته به هم مایننګ انجینیر ساتې هغه ته خو تنخواه کېږي هغه نه ساتي نو هلته هغه یې وهي 30 کسان دننه مزدوري کوي اچانک پرې راولوېږي او 30 کسان په یوه ورځ باندې بیا دا جنازې د مزدورانو کورونو ته ځي نو دغه دا هم چې یو پای په زور در نه وړي او چې لږ څه په کومو ځایونو کې داسې 2 3 5 ځایونو کې ته کوې هغې لپاره هم منیجمنټ نشته دی هر چا راخستی ده هر چا تبه راخستی دی بس زمونږ غرونه وهي اوس دلته حساب نشته یو غټ ملت یو غټ کم احساس نه لرو چې ګوره دلته خبره دا نه ده چې دا پی ټي ایم خبره وکړه پلانکي خبره وکړله اوس د خبرې دومره ځینې د چا سره تړلي دي چې د پاکستان ډي جی ایس پی آر وایي ولې دا پی ټي ایم ته په وراثت کې مه ګوره دا د پی ټي ایم خبره دا د ملت خبره ده پی ټي ایم که خبره کړې ده د ځان یې نه ده کړې د یو مخصوصې طبقې نه ده کړې د ملت یې کړې ده ته راپورته شه د دې ظلم جبر پر خلاف مبارزه وکړه دلته مختلف تنظیمونه دي سیاسي دي هر ډول زما سره محبت دي ووایي یعنې یوه ورځ راپورته شئ 10 خبرې په ما پسې ولیکئ یوه خبره خو د خپل وطن هم وکړئ یوه خبره خو د دغو مدنیاتو هم وکړئ راشئ په یو څه په هغه لاس باندې موږ سترګې پټ کړو یو ځای کې به چې په یو ځای باندې اتفاق کېږي هغه به وکړو وسایل د خوړل کېږي بجلي ستا په خاوره پیدا کېږي په آباد به د پنجاب فیکټري وطنونه وي موږ یو ځل په د صوابۍ کې پروګرام یعنې یو سیټ اپ کولو ولسونو ته مو تقریر کولو نو ایم چې اوه په بجلي باندې او په هغه ورځ هلته بجلي به هم نه رسه برق نه و معنا دا ده زما د خبرو چې دا خاوره د وطن دې ځای ته مه سیخوئ چې اوس یې هم پرېږدي اوس هم خلک پرېږدي دا د دومره وسایلو ډک وطن نه خلک په روزګار پسې بل وطن ته ځي او هغه وطن چې هغه وسایل نه لري دا یو سیټ اپ وي موږ په دې حواله سره باید لږ سیریس شو ولې یوازې دا نه ده ته د نړۍ په هغه ځای کې پروت یې چې هغه د کلایمیټ چینج دپاره تر ټولو لوی خطر سره مخ دی دلته دغه غیر منیجمنټ طریقه سره چې کوم دا غرونه کندل کېږي د یو شي او د بل شي دپاره د دغې نه خو یو کیمیاوي اثرات هم ځي هغه کلایمیټ چینج یعنې په موسمیاتو کې تبدیلي بدلون راولي هر 2 کال د دغې چا څخه دی د دغې مردان خلک دلته په دې په موټربې باندې نه وي پروت ولې دومره سیلابونه راځي دا ولې هر کال زیاتېږي دا ولې په زیاتېدو دي دا کلایمیټ چینج وي په دنیا کې که چېرته مدنیات یعنې او ولسونه خپل هم کاروبار کوي د هغې سره نور هم څه طریقه کار وي ونې وي یو شی بل شی چې هغه بیا دغې مخه هم نیسي چې کلایمیټ چینج نه ورسره راشي ته یې د هغې سره هم مخ کړی بیماریان یې څومره د دغې نه پیدا کېږي چې په غیر منصوبه بندي سره وشي اول خو خرڅېږي بیا یې دا پاکستان چې کوم اټم بم جوړ کړی دی د دغې زیاتره حصه د لکي مروت یا د کرک چې کوم لاندې طرف ته غرونه دي د دغه ځای نه یورینیم حاصل کېږي ته لاړ شه دا یورینیم دوی وباسي بیا بیرته چونکې دا خو ریډیو اکټیو دي شوا ځلې خارجېږي هر وخت نو دوی بیا بند کوي نه خرچه پې کېږي لږ څه
بیا بند نه کې خلاص پاتې شي. هغې د وجې څه شی دي، دوی خو خپل هلته بوټونه او کوټونه ورته اچولي وي، خو دغه په کلیو په علاقو باندې ورشي لاړ شه هلته د کینسر مرض څومره زیات شوی دی. آیا روغ صحت او ښه صحت زما د ملت ګټې نه دي چې خلک مو په ښه صحت وي؟ نو دغه یو ډېره سیریس ایشو ده، یو سیریس مسله ده. منیمم څه کولی شو؟ زه منمه موږ به د ډېرو مشکلاتو سره مخ وو. زه منمه شهباز شریف، عاصم منیر چې د پنجاب مشران دي هغه به دومره واک او اختیار په دې وطن باندې حاصل کړی وي، زما د ملت ځوانان به هم د ده سره ولاړ وي چې دا خاوره او دا وطن ولوټي په مختلف د فورس په شکل کې، د بل په شکل کې، د بل په شکل کې، چې ټول هم سره جمع کړي د دې ملک هر ځای سره جمع کړه. د پښتنو لوټل یا د محکومو د مظلومو بلوچو ګلګتیانو کشمیریانو لوټل ځنه جوړېږي. نو معنا زما دا ده د خبرو چې مینیمم څه کېدلی شي. یوازې دا نه ده چې ملت ته ووایه دا غم دی یا دلته زه لګیا شم دغه وسایل، خو د دغه خو به یو سیاسي یعنې د اختیار خبره هم وي، بیا به د منیجمنټ خبره وي په اختیار نه پس، بیا به ولسونو ته د ګټو خبره وي. ګټه څه ده؟ یعنې جنرالي که یو ځای ده، یو علاقه ده، په هغه کې اس مثال ده کوم لیتیم دي، چاینیز راغلل د 1 لاک لیتیم یې وکړل، یې وړل د دغه ځای نه، اول خوا 1 لاک چاته میلاو شولې، یو فرد ته میلاوي. دا هلته 1 لاک بیټرۍ پې جوړېږي، یوه بیټرۍ په 15,000 روپۍ خرڅوي، 15,000 لکه روپۍ یې په دې ستا په لیتیم وګټلې. ولې نه چې دلته خلکو ته یو ټیکنیکل کالج جوړ شي، همدغه خلک دلته فیکټري جوړه شي، په منیجمنټ او په صحیح طریقه باندې راوباسي او دلته خپل د بیټریز جوړې کړي. دا 15,000 لکه به دلته دغو خلکو ته میلاوي، مزدور ته به روزګار میلاو شي، خلکو به ایجوکیشن وکړي، د هغې مطابق به دوی ته جابز میلاو شي. څومره زیات جابز پیدا کوي. زه جنرال خبره کوم، دا وطن ما خرڅوئ، هر چېرته چې وي هم، هر څوک چې هغه پښتون دی هم چې په دې کې ملوث دی، ما یې خرڅوئ. زه د لر و بر هر ځای ته وایم چې په وطن کې چېرته هم مدنیات وي، باید په هغې ځای کې د هغه ځای ته ټیکنیکل ایجوکیشن باندې کار وکړو، بیا د هغې ځای لوکل هلته پراډکټ پیدا کولو باندې کار وشي. دا نړۍ ده، هغه وخت و یو ځل نړۍ په اوسپنه پسې روانه شوله، یو دنیا یې ولټوله، بیا په نړۍ کې د پټرول پسې دنیا لاړله، دنیا یې ونیوله. اوس د دغې ټایپ دات چې کوم دي، دا لیتیم دی، ټول چې کوم دي، اوس په دې پسې دنیا روانه ده. نسی دی د دنیا په طرز پوه شه، هغه دور تیر دی چې ډایرکټ څوک راغلل ستا وطنیت ونیو. نه، اوس سیاسي لحاظ سره ستا په خاوره باندې یو اختیار حاصل کړي، د باندې ستا معیشت دی کنټرول کړي، بس ته به غلام وي په دې صورت کې. نو د دغې پر خلاف منیمم څنګه کېدلی شي؟ یو عام پښتون وګړی څه کولی شي؟ باید اول خو موږ نور د دغې زه به په دې باندې یو بالخصوص ځان ته بیان هم کوم چې د سوشل میډیا غلط استعمال، غلط رجحانات په داسې حال کې چې یو طرف ته په میرلي باندې زما ماشومان په وینو کې پټ پراته وي، لاسونه پراته وي، پر لت به روان وي، بل خوا به په کاټلن کې خلک ماشومان او ځوانان، ښځې او ماشومان چې کوم دي هغه شهیدان پراته وي، بل طرف ته په بنو کې د کویټه نه تر شانګلې او سوات پورې به قام او ملت په ژړا کې وي، او دلته به په سوشل میډیا باندې ډېر په بخښنه سره زه به په بل باندې کوم څه ورڅه روان وي. د هغې د وجې د هغه ملت خبره هم په مخ نه ځي. دا غیر سنجیدګي نه د سنجیدګۍ سره د دغې خبره کول. ما تنګېږئ په دې خبرو باندې. ولې دا روحجان دی چې خلک کیني وایي چې د غم خبره مه راکوئ. غم خبره معنا ټولی وطن درته یادوي. هر کلي کې یو ټوکي ساتلی دی چې ځه ته مونږ سره ټوکې کوه. مسله دا نه ده، په دې باندې دا وطن نه جوړېږي. دا وطن دا خلک نه شي په دې ځان خلاصولی، سره د ټوکو به مړوي. او اوس خو یې بانه درته موندلې مړ به دې کېدل چې ترهګري نه به وي، هغه چې یې مړ مې کړې ځه ته ترهګري. ټول پښتانه ګوایي چې په دې کاټلن کې چلو مه منئ د وزیرستان او د تیرا او د باجا وړول خبره. په دې کاټلن کې ټولو پښتنو ښکاره ولیدل چې ماشومان او ښځې هم وو او یعنې عام خلک عام وګړي وو. در سره منې یې درته نه ترهګر یې ځه درته ومې چې ترهګر څه ورسره کوي. په هر شکل کې د وژنې سنجیدګي په سنجیده طریقه سره دغه خلاف غږ پورته کول دي. هیڅ نشئ کولی په دې سوشل میډیا ورته لګیا شئ. یو څه احساس خو پیدا وي. د دې دپاره تر ټولو اول موږ څه کوو؟ موږ اول ډیکلیریشن لیکو. یو ډیکلیریشن لیکو د څه دپاره؟ خپل ملت او دلته چې کوم محکوم قانونه دي، ولې ګلګیتای هم وایي، کشمیرای هم وایي، بلوچ هم وایي، داسې نور سیندیانو سره اوس دغه د میر په کیس کې کیسه روانه کړې ده مسله.
دغو ته او خپل ولس ته یو داسې پیغام چې هغه یو متحد او د مظلومانو د اړخه د مزاحمت لاره هواره کړي. یو خو به دا ډیکلریشن موږ په اول فرصت کې هم دنیا هم وویني، دا به جاري کوو، بیا به خبره په هغه نه پس یو لیټر به د ټولو ملټي نیشنل کمپنیو ته موږ کوو، اوپن لیټر به کوو، هر پښتون به بیا شیر کوي، په مخ به وړي چې تر هر چا پورې ورسېږي. په هغه کې به موږ ډېر ښکاره ورته ووایو دا خاوره زموږ د موږ یې مالکان یو، د دغه بل یعنې خدای مالک دی، بیا یې موږ یو. منو چې موږ به په اوس وخت کې چا زموږ په خاوره قبضه کړي وي، د ځان بیا شماري سوداګان دی، خو داسې دا نه، دلته په کروړونو آبادي لرونکی یو ملت پروت دی. ته که دا سودا کوي ورسره، و ملټي نیشنل کمپنۍ والا، ته که دا سودا کوي ورسره، دا زما سره ناجایز دي، زما سره دښمني ده، او په مستقبل کې زه دا دښمني نشم هېرولی. دا لکه څنګه چې دی را سره کوي، تا هم ورسره برابر بیا زما دښمن شوي. او د دې کمپنیانو لیست به هم موږ خپل ملت ته راوړو چې دغه دا ویې پېژندئ، دغه دا ویې پېژندئ. هر کله چې وس برابر شو بیا به سره بول دې کمپنیانو ته به موږ د ټول ملت له اړخه او ټول ملت به په شریکه باندې وړي، یو لیټر کوو. په هغې کې هر څوک انټلیکچوال په دې خاوره کې وي، یو څه ایډ کول، یو څه طرز ورکول غواړي، باید په شریک یې وکړو. موږ دې ته تیار یو چې هر څوک خپل کمنټ په یو نه یو طریقه راولېږي چې نن دغه الفاظ یا دغه شی هم شامل دی. موږ به خپل هم کوشش کوو چې پوره وي. د دې نه علاوه یو پیټیشن آنلاین دایر کی چې په هغه کې باید هر یو ځوان چې په د سوشل میډیا یې هغه ساین کوي چې هغه ټوله دنیا ته آنلاین پیټیشن وشي، چې په لکونو میلیونونو پښتانه په هغه باندې ساین هلته موجود وي، یعنې پیټیشن یې هلته هغه کړی وي، ډکړی وي چې موږ هېڅکله په خپله خاوره باندې د خپلې خاورې د دغو سامانونو د مدنیاتو سودا نه منو او نه یې غواړو، او نه دا د چا سره منو ده چې څه لګیا دي. د دې نه علاوه واقعا تحریک، ستاسو تحریک، دا پی ټي ایم واقعا اوس په سختو کې دی، په سختو حالاتو کې دی، د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی. خو بیا هم چې هره ورځ یې هم خپل وس برابر شه، لار بیا نسي، لار بیا نسي. همدا یې لار هم ده چې هغه لار ورته ونڅې په سیاسي طریقه باندې بند یې کړي ورته، چې کومه لار باندې دی مدنیات وړي، بس دی دی بیا وړي، نور دا به نه پرېږدي. دا زموږ واقعا زموږ وراثت دی، نیکونو خو موږ ته پرېښودو، او زموږ دور بس د دغو د لوټلو دور شو. او که موږ یې خپل نشو ځینې ګټې حاصلولی، دا وطن نشو پرې جوړولی په خپل مدنیات باندې، پرېږدئ راتلونکي نسل حق دی چې هغه خو نه ووهل شي. د دې دا پیغام باید موږ ټول په شریکه باندې یو طرز جوړ کړو. په دې کې دننه دا جذباتو ته مه ځئ چې که دا زما د ګوند مخالفت دی، یا دا زما د پلانکي مخالفت دی، یا دغه نه څه سیاسي د ګوندونو په منځ کې یو ټسل څوک ځنې جوړوي، یا څوک د خپل ګوند کیسه ځنې جوړوي. دا د دغو نه ده، دا د ملت او د راتلونکي نسل حق وهل دي، د نیکونو او چې کوم وطن و د هغه سره غداري ده. دا په دې کیسونو کې نه ده چې موږ د دغې نه یعنې څه په داسې طرز باندې چې هغه د یو جګړې ماحول ځنې جوړوو. نه نه نه، باید ټول په شریکه باندې په ډېرو یعنې مناسبو الفاظو باندې داسې یو طرز خپل کړو چې ظالم د ظلم نه ونیول شي، او پښتانه د اتفاق اتحاد په طرف باندې نور هم بوځي. باقي به په دې ټاپک باندې نور هم وخت په وخت خبرې کوو. تیر پیغام مې زمونږ د بر وطن افغانانو سره چې کوم ظلم جبر دلته پاکستانی ریاست شروع کړی دی، ته یقین ومنه، ته یقین ومنه چې مونږ چې کله دا حالات ګورو شرمېږو د ځان سره. خدای پاکه خپلو وروڼو ته، خپل ملت ته سر ټیټېږو چې دا څه روان دي، او مونږ څه کولی شو؟ هېڅ نه. د دې په خاطر چې پی ټي ایم یو اعلان کړی و چې موږ به عملي قدم اخلو، او په نړۍ کې به د دغې ملت دا ظلمونه او دغه چې کوم دوی جبر کوي دا راوباسو. عین د هغې اعلان مطابق به 12 اپریل یعنې چېرته نن چېرته سبا راځي، هلته به د دغې پر خلاف په جرمني فرانکفورټ کې احتجاج کیږي، غټ لاریون به وي. د هغه ځای د پارلیمنټو د انساني حقوقو ادارو تر دفتر مطابق 14 ته به په بلجیم کې کیږي. داسې هغه شیډول چې کوم دی هغه به په سوشل میډیا شریک شي. هغه هم چې څومره هم
د چا کمپین وس رسېږي یا کمپین ورته وکړئ او د چا د شرکت وس رسېږي هغه شرکت وکړئ. همدغه د دغې وطن خبره به په مخ وړو. یو دغه خبره ده چې پښتانه چې کوم ځوانان دي دا په فیسبوک باندې خو دومره لږ څه دي، د ټویټر هم هلته دا سوشل میډیا دی وړوکی شی، خو زموږ د غږ د پورته کولو اوس بله ذریعه نشته دی. دا په هر ځای کې تاسو اکاونټونه جوړ کړئ او د خپل ملت مبارزه وکړئ. دا یو فکري جګړه ده. هره ورځ ستا ملت ته کنځلې روانې دي، هره ورځ ستا د ملت سوداګانې روانې دي. خلکو 5 سړي ځان سره ساتلي دي، هغه اوکې اوکې ورته وایي. دوی وایي چې که دا خو ټول خلک زموږ نه ریسپانس وکړي، رد عمل وکړي. نو دغه فکري جګړه هم چې په کوم طرز کېږي په دا کې هم زه ټولو ځوانانو ته وایم، ټول د وطن وګړو ته وایم چې تاسو په دې کې کم را نه شئ. زیات شمېر مو دی، خو په هر ځای باندې حال بته د سوشل میډیا غیر موضوع استعمال یا په دې کې داسې یو طرز خپلول چې هغه د وطن دپاره ډېر زیات د تکلیف او نقصان سبب نن سبا روان دی. د هغې پر خلاف به هم زما اراده ده چې یو څو خبرې کومه د دغه وطن د یو ورور، یعنې د ولسونو د یو ورور د یو زوی په صفت باندې د دغې خاورې بچیان یو، زړونه مو دردېږي. په هغې خاطر به یو 2-5 خبرې هغه کې هم کوو. هغه به بیا هم وي، بیا به چې کومه موضوع وي د وطن مسله وي، موږ به ستاسو مخ ته حاضر وو او د هغې سره به که ډېر څه نه وو لږ لږ به وي، خو د عمل اعلان به وي ورسره چې څومره مو هم وس وي هغه به کوو. خدای مو آباد لره. نور ان انشاءالله زموږ او ستاسو وطن دی، نیر شي څوک رانه وړلی، خو لږ خواري غواړي، لږ محنت غواړي او تحریک. خدای به انشاءالله اوس داسې نه ده چې ورک دی، خو ښه ځای ته به ځي انشاءالله، ښه ځای ته به ځي. خدای مو آباد لره. خوشحال اوسئ.